أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موږ تاسو د ریاض الصالحین په کتاب کې وو چې د امام نووي رحمه الله کتاب وو او په دې کې حدیثونه ټول کړي وو او اکثریت حدیثونه یې د صحیح بخاري او صحیح مسلم نه راوستلي دي چې تقریبا 2000 شاوخوا حدیثونه لري او موږ اول حدیث ویل او باب وو د اخلاص او د نیت احضار په هر عمل کې په هر خبر کې او په هر حالت کې چې په هر حالت کې او په هر عمل کې او په هر قول کې او په هر خبر کې باید موږ تاسو اخلاص ولرو یعنی هر عمل مو هر خبر مو هر حالت مو لله وي د الله سبحانه وتعالى لپاره او احضار د نیت ولرو نیت خپل حاضر کو او نیت هم خالص د الله تعالی د خاطر وي یعنی موږ چې کوم کار کو هغه نیت ولرو ورته او به د نیته د موږ تاسو اعمال بیا صفر دي فرض مثال که څوک حتی لمونځ کا او لمونځ کې نیت ونه لري چې زه دغه لمونځ د دې خاطر کوم چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې فرض کړی دی او دا یو ډېره غټه فریضه ده باید زه یې ادا کړم ځکه چې الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی او واجب کړی دی فرض کړی دی په موږ باندې او د الله سبحانه وتعالی خبر باید زه ومنم نو په دې نیت چې انسان لمونځ وکړي الله سبحانه وتعالی اجر او ثواب ورکوي اما څوک چې بې نیت لمونځ کا او نیت نه لري یا فرض مثال خپل نیت نه اظهاروي یا فرض مثال د بل چا دپاره تو چې فلانی ما وویني تو چې فلانی ما وویني تو چې خلک ما وویني تو چې د خلک به څه وایي چې د لمونځ نه کا تو چې د خلکو د خاطر وکړم یا د جامعې د خاطر وکړم د جامعې کې اکثره مسلمانان دي چې جمعه ته ځم ورسره ولاړ شم نو دلته بیا هیڅ ثواب نه لري بلکې حتی منافقت کوي نفاق اول حدیث موږ تاسو چې د ډیر اول حدیث ډیر مهم حدیث وو مول چې اکثر علما د خپل کتابو کې اول دغه حدیث ویلي چې د عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه روایت شوی وو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انما الاعمال بالنیات ټول عملونه په نیت پورې ارتباط لري انما الاعمال بالنیات د ټول اعمال چې دي الله سبحانه وتعالی د نیت په اساس باندې هغه ته اجر او ثواب یا هغه ورکوي یا ګناه پسې نشته کوي د هغه په حساب باندې د نیت په حساب باندې ښه او نن دوم حدیث ته رسو چې دوم حدیث تاسو وینئ دلته دوم حدیث وعن ام المؤمنین ام عبد الله عائشه رضی الله عنها دوم حدیث چې دی دا د ام المؤمنین د مؤمنانو مور نه ام المؤمنین ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج ته ښځو ته ام المؤمنین ویل کی امهات المؤمنین یعنی د مؤمنانو مورانې د مؤمنانو ادېګانې ولی ویل کی ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې دا دی د نورو مؤمنانو هغه کړي دي ادېګانې کړي خپل الله سبحانه وتعالی آیت په قرآن کریم آیت شته دی چې الله سبحانه وتعالی ویلي دي چې وازواجهم امهات المؤمنین وازواجه امهات المؤمنین یعنی د ښځې چې دي د رسول الله ښځې چې دي هغه د ټولو مؤمنانو هغه دي ادېګانې نو وان ام المؤمنین او د ام المؤمنین ام عبد الله عائشه رضی الله عنها د دونه روایت دی د حدیث او ام عبد الله ولی ورته ویل کیږي یعنی د عبد الله مور په داسې صورت کې چې عائشه رضی الله عنها هیڅ اولاد نه درلود او بیا هم هغه ته ویل کیږي چې ام عبد الله د عبد الله مور د عربو یو خصلت یو خاصیت یو عادت دا و رواج دا و چې دی به وړو غټو ته او چا چې اولاد درلودل کنه درلودل هغه ته به کنیه ایښوله یو کنیه یو لقب به ورته ایښوله نو
رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په عایشه رضی الله عنها باندې ام عبدالله کنیه کېښوده، ځکه چې د عایشه رضی الله عنها یو وراره و د عبدالله ابن زبیر، عبدالله د زبیر زوی، عبدالله د عایشه رضی الله عنها وراره خوریږ و، وراره و خوریږ د عایشه رضی الله عنها خوریږ و چې دغه نوم عبدالله و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عایشه رضی الله عنها باندې ام عبدالله کنیه کېښوده، او حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې په واړو باندې به یې حتی کنیه یې ښوده. ولې؟ تر څو پورې چې دغه واړه احساس د غټوالی وکړو، احساس د وړکتوب نه د دې شخصیت جوړ شي، د دې هغه د داسې احساس وکړو چې والا زه په دغه کور کې یا فرض مثال په دغه جامعه کې زه یو شی یم، نو یو ځان غټ احساس کړو، نو په واړو باندې به حتی هغه یې ښوله، کنیه یې ښوله. لکه د انس رضی الله عنه په ورور باندې چې وړ و، هغو ته به یې ویل چې ابو نغیر، ابو نغیر. هغو یوه مرغۍ درلودله وړه، چې هغه مرغۍ بیا مړه شوله او دی ډېر خفه و، دغه وړوکی د انس رضی الله عنه ورور و او ډېر خفه و. او یو ورځ رسول الله ولیدلو چې ای ابا نغیره، ای د نغیر پلاره چېرته دی هغه د تا؟ اوله مرغۍ څه شوله، مرغۍ ته به یې نغیر نوم ایښی و په باندې، نو هغو ته یې ابا نغیر ویل، د نغیر پلار. نو چېرته دی د تا؟ اوله مرغۍ هغه ویل چې هغه مړه شوله. نو داسې وینې دغو هغه ته وړو ته به یې رسول الله سلام کنیه ایښوله، او نورو هم فرض مثال ابو هریره، ابو هریره رضی الله عنه ځکه چې ډېر به یې پښانې به درلودلې او د پښانو سره یې ډېره علاقه درلودله او پښانې به ورسره وي، نو د دې خاطره ده ته به ویل چې د ابو هریره رضی الله عنه اصلي نوم لکه چې عبدالرحمن و، نو ده ته یې کنیه ورکړله ابو هریره. هریره، هریره یعنې وړه پښتۍ، هر پښې ته وایي، هریره یعنې ډېره وړه پښۍ، نو دی ابو هریره په ده باندې یې کنیه ایښوه رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دلته د عایشې رضی الله عنها کنیه ام عبدالله، د عبدالله مور. قالت، عایشې رضی الله عنها ویلي دي، قال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل، عایشې رضی الله عنها ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل، یغزو جیش الکعبه، یغزو جیش الکعبه، یغزو یعنی حمله بکن یا د جنگ په قصد بروزی، جیشون یو لښکر، جیش لښکر، یو لښکر به د حملې په قصد بروزی، الکعبه په کعبه باندې، یو وخت کې به چې دا د قیامت د نږدې کېدو یو علامت دی، یو لښکر بروزی د حملې په قصد باندې په کعبه باندې، په کعبې باندې به د حملې قصد لري او هغه بروزي. فاذا كانوا ببيداء، نو کله چې دی یوې دښتې ته ورسي، فاذا كانوا، نو کله چې دی یوې دښتې ته ورسي، ببیداء، بیدا یوه دښته، صحرا، نو یوه هواره مځکه، کله چې دی یوې دښتې ته ورسي، من الارض، من الارض د مځکې یوې دښتې ته ورسي، یخسف باولهم و آخرهم، نو د دو لښکر یخسفو یعنی په مځکه کې به ننوځي، یخسفو خسف بشي، په مځکه کې به ننوځي، باولهم د لښکر اول کسان، و آخرهم او د لښکر آخر کسان، دا به خسف شي او په مځکه کې به ننوځي، د لښکر اول او آخر به په مځکه کې ننوځي. قالت، عایشې رضی الله عنها وویل، قلتو، عایشې رضی الله عنها وویل چې ما وویل، یا رسول الله، ای د الله رسوله، ای د الله رسوله، کیف یخسف باولهم و آخرهم، کیف یعنی څه رقم، یخسف خسف کی په مځکه کې ننوځي، باولهم په اول د دې اول کسان، و آخرهم او آخر کسان، یعنی څنګه به دا ننوځي، په دوی کې خو رقم کسان دي، په ادامه یې و فیهم اسواقهم ومن لیس منهم، و فیهم او په دو لښکر کې، په دو خلکو کې چې دغه ننتلي دي په مځکه کې غرق شوي دي، اسواقهم داسې کسان دي چې هغه معامله ګر دي،
دغه مقصد دا نه و چې راشي فرض مثال کعبه ورانه کا کعبه ورانه کا کعبه خراب کا نه د مقصد و نیت خدا نه و چې د دوه لښکر سره یو ځای شي او لاړ شي د کعبه د خرابولو لپاره. نو په دې کې خو اسواق یعنی جمع د سوق جمع دی. سوق په عربي کې بازار ته وایي، معاملې ته وایي. اسواق بیا جمع د سوق دی، یعنی د بازاریان. یعنی داس کسان دي په دې کې چې نیت دا نه و چې دی راشي کعبه خراب، اما د دې نیت البته معاملهګری و، معاملې به کړلې او خرید فروش به کړلو. ومن ليس منهم او د دې نه وو، د دې په نیت باندې هغه خلک نه وو، نو څه رقم امکان لري په دغه خلکو کې داسې کسان هم وي او هغه هم غرق شي په ځکه کې نه ناست. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې یخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نیاتهم. یخسف باولهم واخرهم، د دې اول او آخر لښکر دا به په ځکه کې نه نوځي. ثم يبعثون او بیا به دې پورته شي د قیامت په ورځ باندې، دې به بیا ژوندي شي على نیاتهم، د دې په نیتو باندې به دې بیا پورته شي. الله سبحانه وتعالی به په آخرت ورځ کې به د دغو خلکو سره د دې د نیت په اساس باندې به معامله ورسره، یعنی کوم خلک چې په دوی کې هغه د کعبه د خرابولو د خاطر د دې نیت هغه او قصد هغه او ته به عذاب ورکوي او چې الله تعالی وغوړي ګناهکار وي. اما هغه کسانو نیت چې دا نه و چې کعبه خراب کا، اما نیت دا و چې معامله وکړي یا مکه ته رسي چې معامله وکړي، تجارت وکړي، دوه خاطر غلي وو یا فرض مثال تجاران وو، نو هغه به هغه خپل نیت په اساس باندې هغه ته هغه ورسي، حساب کتاب ورسره وشي د نیت په اساس باندې. نو دلته هغه راغی د نیت په اړه، ځکه دا باب ټول د نیت په اړه. دلته موږ تاسو ته ښیي چې نیت څومره مهم دی. نیت څومره مهم دی. فرض مثال یو جماعت یو ډله خلک ولاړ شي جماعت ته ولاړ شي او په جماعت کې غواړي فرض مثال یو فرض مثال یو جماعت غواړي ولاړ شي چې یو چا سره کومک وکړي، د غریبانو سره کومک وکړي، صدقې ورکړي. نو دلته په دغه جماعت کې په دغه خلکو کې په دغه ډله کې داسې کسان شاید وي چې د دې نیت دا وي چې تو دغه خلک ماته بد ونه وي، تو چې دغه جماعت سره ولاړ شم، د خلکو سره ولاړ شم چې ماته خلک بد ونه وي، ماته د همسایګان بد ونه وي، ماته د خپلوان بد ونه وي. نو د دې نیت د ثواب نیت نه دی. اما په دوی کې داسې مخلص خلک شته دي چې هغه خاص فقط د خاطر وځي چې هغه د الله سبحانه وتعالى د خاطر صدقه ورکوي او د الله سبحانه وتعالى د خاطر وتلی وي چې پوری د خلکو سره کومک وکړي. نو دغه نیت بیا مخلص نیت دی، خالص نیت دی د الله سبحانه. نو دلته هم د نیت هغه راوستل. نو فرض مثال اوس بعض ځایو کې د سوال پورتګي فرض میگه وی چې مثلا فلانه ځای کې زلزلہ وشوله، ډیر کسان غرق شول او په ځکه کې نه نتل او مړ شول. نو دا به په دوه کې خو تنها ګناهکاران نه وي چې الله سبحانه وتعالی زلزلہ راوست، په دوه ښه خلک هم وو سیده، په دوه کې ښه خلک هم وو، نه اما اکثریت په ځای کې ګناهکاران وو چې الله سبحانه وتعالی زلزلہ راوستله او اکثریت پکې غرق شول یا فرض مثال عذاب ورکړل، یا فرض مثال طوفان کی، یا فرض مثال رعد و برق کی، کنه برېښنا کی، صاعقه کی، یا تندر کی، یا فرض مثال بل مصیبت یا رسی سیل رسی، فرض مثال په سیل کې خلک کورونه ورانی یا دیمړ کی، یا فرض مثال ور لګي یو ځای کې، په غو ځای کې فرض مثال الته اکثریت بد خلک او الله سبحانه وتعالی هغه بد خلکو ته جزا ورکړه. اما په دغه خلکو کې چې ښه خلک وو هغه هم رشول، اما الله سبحانه وتعالی به د دې د نیت په اساس باندې به دغه سره بیا معامله قیامت پر ورځ او هغه به الله سبحانه وتعالی راضي کوي. نو دا و دوام حدیث. دریم حدیث په دو باب کې چې وعن عائشه رضی الله عنها قالت، او د عائشه رضی الله عنها روایت ده. حدیث هم د عائشه رضی الله عنها روایت. اول هغه دوام حدیث چې هغه متفقون علیه و، بخاری کې راغلی و او مسلم کې راغلی و. هذا لفظ البخاری، اما دغه لفظ چې دی یعنی دغه حدیث چې راغی دغه کلمات د بخاری نه راغلي، اما په مسلم کې هم داسې حدیث راغلی دی، اما کلمات شاید فرق وکړي، اما
مطلب و مفهوم دغه دی. دریم حدیث وان عائشه رضی الله عنها قال، د عائشه رضی الله عنها د روایت دی چې ښځو ته په عربي کې رضی الله عنها ویي، عنها په اخر کې هدي چشمه الف دی، عنها یعنی الله سبحانه وتعالی دې د دین راضي شي، رضی الله عنها. اما سیری ته بیا رضی الله عنه ویي، نون هګردک اخر، رضی الله عنه. او کله چې دوه نفر وي رضی الله عنهما رسی، عنهما رسی میم الف هدي چشمه میم الف اخر کې، رضی الله عنهما یعنی الله سبحانه وتعالی د دوه نه راضي وي. او کله چې ډیر راشي د دونه زیات راشي بیا رضی الله عنهم یعنی الله سبحانه وتعالی د دینه راضي وي، عنهم نون هدي چشمه میم عنهم د دینه الله سبحانه وتعالی راضي وي. نو دلته عائشه رضی الله عنها نه روایت دی قالت چې دی وویل قال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وویل لا هجرة بعد الفتح، هجرت نشته پس د فتح نه، یعنی د مکې د فتح نه وروسته بیا هجرت نشته، ځکه چې د مکې نه هجرت مدینه ته فرض شو، واجب شو، ځکه چې دارالکفر و، مکه دارالکفر و، د کفر مځکه وه، نو د خاطره هلته په مسلمانانو باندې فرض شو چې دی باید هجرت وکړي، دی باید د دارالکفر نه هجرت وکړي او ولاړ شي مدینې ته او په مدینه کې اوسي. او مدینې نه چې بیا راغلل او مکه یې چې فتح کړله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې لا هجرة بعد الفتح، پس د فتح نه د مکې د فتح نه هجرت نشته، ولكن جهاد و نیت، لکن جهاد شته او نیت د جهاد هم شته، و اذا استنفرتم او کله چې تاسو امیر دعوت درکړه د جهاد، تاسو ته چې ووایي چې ووځئ د خپل کورونه ووځئ او کفار غلي دي جهاد وکړئ، ټول ووځئ، فانفروا نو ټول ووځئ، ټول شتاب وکړئ، عجله وکړئ او ټول ووځئ جهاد طرف ته، یعنی جهاد شته. او هجرت چې دی، هجرت فقط د مکې نه مدینې ته دستي ختم شو، ځکه چې مکه دارالکفر پاتې نشو، مکه دارالاسلام شو، ځکه چې دلته لاندې په دو حدیث لاندې مشته دي و معناه یعنی د دغو د رسول الله معنا او مطلب دا و چې لا هجرة من مکه، هجرت د مکې نه نشته لانها صارت دار الاسلام، ځکه چې بیا مکه دار اسلام شو، یو مځکه د اسلام شو، هلته اسلام دی، یعنی مخکې د مشرکینو او د کفارو مځکه وه، د خاطره واجب و. اما کله چې فتح شوله پس د فتح نه بیا د مکې نه مدینې ته هجرت نشته. اما نورو ځایو کې هجرت شته، فرض مثال یو څوک په داسې ولایت کې یا په داسې منطقه کې اوسي چې هلته ګونې ډېرې دي، هلته ګناهکاران ډېر دي، اکثریت دي، او هلته دی نشي کړلی چې خپل دین وساتي، خپل ایمان وساتي، خپل اولاد وساتي، یعنی ټول شی د کنټرول نه وتلي دي، په ده باندې فرض دی چې باید دی د هغو ځای نه هجرت وکړي بل ځای، داسې ځای ته ولاړ شي چې هلته نیکان خلک اوسي، اسلام شته او کړلی شي چې دی خپل ځان او خپل اهل د اسلام په هغه باندې تعالیمو باندې هغه ستر کړو. نو دلته هجرت شته. او یو هجرت دا دی چې انسان د ګناهونو نه هجرت وکړي، خپل ځان د ګناهونو نه وساتي او د داسې اسبابو نه وساتي چې هغه اسباب دی ګناهو ته نږدې کیږي. فرض مثال یو سړی دی په بازارو کې که وګرځي په ګناه باندې اخته کیږي، نو دی باید حتی هغه بازار ته ولاړ نشي، یعنی د بې ضرورته بې نیازه باید بازار ته ولاړ نشي او بې ضرورته په بازار کې ونه ګرځي، مګر دا چې فرض مثال ضرورت لري هغه سودا خپل واخلي او دستي دی بیا رسي کور. نو داسې اسباب باید سړی ختم کا او دغه اسبابو نه ځان لرې کا، کوم اسباب چې دی ګناهو ته کش کړي. نو دلته هم وینې نیت راغیه، ولکن جهاد و نیت، لکن جهاد او نیت
هغه شته دی، نیت شته دی. دلته هم د حدیث راغی د نیت په اساس باندې. او رسول څلورم حدیث ده. څلورم حدیث: وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما دواړه. عن ابي عبد الله، د ابي عبد الله یعنی د عبد الله پلار چې دای کنیه ده د جابر رضی الله عنه کنیه ده. وعن ابي عبد الله او د ابي عبد الله نه جابر، چې جابر نوم دی، اصل نوم جابر دی، بن عبد الله الانصاري، چې جابر د عبد الله انصاري زوی دی. عبد الله انصاري ای زوی دی جابر. دا دواړه د انصار نه وو، یعنی د مدینې نه وو، چې د اصحابو سره د مکې د مسلمانانو سره کومک کړی وو. انصاري یعنی هغه خلک چې د مهاجرینو سره کومک وکړل، د مکې د خلکو سره د رسول هم سره کومک وکړل او ځای ورکړل په مدینه کې. نو جابر بن عبد الله دا ویایي چې او د دغه جابر پلار چې د عبد الله انصاري دا په جنگ احد کې شهید شو او دای در تنها پاتې شو، یو څو خوران ورسوي چې هغه ورته پاتې شو رضی الله عنهما. دواړه باندې دي، دواړه نه د رسول الله راضي وي. قال نو جابر بن عبد الله ویایي چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. والموه كنا مع النبي، مع یعنی ورسره د نبی صلی الله علیه وسلم سره في غزاة په یو جهاد کې، په یو غزا کې، په یو جنگ یا په جهاد کې. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ان بالمدینه لرجالا، بشکه چې په مدینه کې ساریان شته دي، داسې ساریان شته دي چې ما سرتم مسیرا چې تاسو هیڅ لار نه د طی کړی، هیڅ مسیر مو تاسو نه د طی کړی، ولا قطعتم وادیا او هیڅ شیله مو نه د قطع کړی یا هیڅ شیله نه یې تیر شوي، الا كانوا معكم، مگر دا چې دی د تاسو سره وو. یعنی په مدینه کې داسې ساریان شته دي، دی د جهاد نه راتلل، د یو جنګ نه راتلل. په لیار کې رسول هم دا خبر وکړه چې یعنی د موږ سره نشته، خلک د موږ سره په دو جهاد کې نه وو، د موږ سره په دغه غزا کې نه وو، اما داسې کسان په مدینه کې شته دي چې هر مسیر چې تاسو تللی دغه جهاد د خاطر تاسو ولاړی، د جنگ د خاطر تاسو ولاړی، هر مسیر چې تاسو تللی، هر لیار باندې چې تاسو تللی او هر شیله چې تاسو تیر کړی ده د درساو، یعنی په ثواب کې د شریک وو، اما د حضورا نه وو. حبسهم المرض، دی ولی نه وو د موږ سره، حبسهم المرض، دی منې کړي وو مرض، تکلیف، مریضی. نو دی ته مرض رسېدلی وه، مریضي رسېدلې وه، دغه مریضي دی ونه شوی کړلی چې د موږ سره جهاد ته ولاړ شي. نو دی یو شرعي عذر درلودله چې جهاد ته یې ونه شوی کړلی چې ولاړ شي. نو دغه مریضي دی منې کړل چې جهاد ته ولاړ شي او جهاد ته ولاړ نه شوی. وفي روایت، او په روایت کې راغلي دي چې الا شریکوکم فی الاجر. بل روایت کې په رواه مسلم، په مسلم کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي چې الا شریکوکم فی الاجر، مگر دا چې دی په دغه اجر کې تاسو شریک، دغه جهاد په اجر کې تاسو شریک دي. یعنی د دغه حدیث نه موږ الحمدلله یو ډیر ښه هغه درس اخلو چې هغه درس دا دی چې که فرض مثال یو څوک نیت د یو کار ولري اما عذر شرعي ولري، هغه ونشي کړای شي وکړه، نو په هغه د نیت په اساس باندې الله سبحانه وتعالی ثواب ورکړي. فرض مثال دی و چا زړه کې چې جهاد ته ولاړ شي، خو امکانات د جهاد نه لري، نشي تللی، اما زړه ډیر کې نیت لري چې زه به ان شاء الله یو وخت کې الله سبحانه وتعالی ماته امکانات راکړي زه جهاد ته ولاړ شم، زه څم، نو الله سبحانه وتعالی د دوه اجر ورکړي. فرض مثال یو انسان بگه چې ویده کی د نیت دا دی چې یا الله زه هغه ته ولټیم، تهجد لمانځه ته ولټیم، اما که دی ونه لټیم الله سبحانه وتعالی ثواب ورکوي.
په بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې تاسو د یو خیر کار نیت وکړئ قصد وکړئ د خیر کار نیت وکړئ یا قصد وکړئ نو هغه تاسو ته یو نیک عمل مشتکی که حتی هغه کار وم نه کوي که حتی هغه کار وم نه کوي الله سبحانه وتعالی تاسو ته هغه مشتکی وي تاسو ته هغه مشتکی وي نیک عمل درته مشتکی وي که ویم نه کوي اما که چیرې تاسو د ګناه نیت وکړئ قصد د ګناه وکړئ کنه اما دغه ګناه نه بیرته لاس واخلیا په خپل زړه او په خپل قصد باندې دغه ګناه نه بیرته لاس واخلیا نو بیا الله سبحانه وتعالی هغه ګناه نه درته مشتکی اما د یو نیک عمل هغه چې توکي نیت چې توکي هغه بیا الله سبحانه وتعالی تاسو مشتکی وي که چیرې هم ته ونه شي کړلای او هغه کې کار وکړي فرض مثال بل دا دی چې که انسان عادت دوا چې روزانه فرض مثال عادت دا بله نو فرض مثال یو سړی فرض مثال عادت دوا چې همیشه 15 وخته لمونځ په جمع کړلو او فرض مثال بل دا دی چې که انسان عادت دوا چې روزانه نو فرض مثال یو سړی فرض مثال عادت دوا چې همیشه 15 وخته لمونځ په جمع کړلو او جمعه ته تللو اما مریض شو او ډیر مریض شو بيخي حتی د چا په کومک باندې نشوي کولای چې ولاړ شي جمعه ته او جمعه ته او خپل لمونځ په جمع وکړي په ځای کې ولودل الله سبحانه وتعالی درته د لمونځ چې دی په ځای کې د لمونځ هغه ورکوي هغه د جمع اجر ورکوي چې 20 درجه 20 نه ته 20 درجه برابر دی هغه ورکوي هغه اجر الله سبحانه وتعالی هغه ورکوي نو دلته هم ویني د نیت هغه شول چې الله سبحانه وتعالی رسول الله ول چې د خلک په مدینه کې دي چې د موږ سبتو غزوه کې په دو جهاد کې نه ورسه اما دای په هغه کې شریک دي په اجر کې شریک دي تاسو اجر کې شریک دي نو فرض مثال یو څوک مثلا د یو نیک عمل هغه وکړه نیت وکړه اما او واسه بیا ونه رسي چې هغه وکړه نو دلته بیا الله سبحانه وتعالی او هغه ته د نیت په اساس باندې ثواب ورکړي پنځم حدیث ګورو ورواه البخاري عن انس رضی الله عنه بخاری رضی الله عنه دا حدیث کړی دی روایت کړی دی چې انس رضی الله عنه ویایي قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجعنا يعني موږ وګرځیدلو دیوه غزوینه من غزوه دیوه غزوینه تبوک د کومه غزوینه د تبوک د غزوینه نو سره کم چې قران کریم بعض آیات تفسیری وی هم در کم حدیث هم قران کریم تفسیری وی او هم حدیث بعض حدیثونه سره تفسیری وی نو په مخ کې حدیث کې موږ تاسو وویل چې الته ویلو جابر بن عبد الله ویلو چې موږ د رسول الله سره په یو غزا کې وو نو هغه غزا کومه غزا وه هغه تبوک غزا آخرینه غزوه د رسول الله صلی الله علیه و آله د رومیانو سره ده چې بیا هغه جنگونه شو برته رسول الله صلی الله علیه و آله راغی مدینه ته او ټول ته ویلو چې تاسو ټول بوځیا ټول ته امر کړایو نو جهاد همیشه ویني په ټول باندې فرض العین نه دی فرض الکفایه دی اما بعضی وختو کې بیا فرض العین کی فرض مثال یو هغه وخت چې کله امیر او مشر هغه امر وکړي چې تاسو ټول ووځئ بیا نو په ټول باندې فرض عین په ټول نرانو باندې فرض عین کی به ټول وځي یا دوام حالت داسې وخت چې کله کفار نو مملکت نه او منطقه نه تللی وي او ټول کورونه تباہ او بربادي وي او خلک وژني په داسې حالت کې په ټول باندې فرض عین اما په نور صورتو کې بیا فرض عین جهاد نه دی فرض کفایه دی نو که یو ډله
دغه منطقې نه هغه په جهاد کې شریک وي، هغه نور هم ان شاء الله پکې شریک وي او بیا هغه نور ګناهکار کیږي نه. نو دلته هم انس رضی الله عنه وایي چې قال رجعنا، وویل چې رجعنا موږ وګرځېدلو د غزوه تبوک نه مع النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل څه وویل؟ ان اقواما خلفنا بالمدینه، یعنی یو خلک شته دي مدینه کې چې موږ پریښي دي په مدینه کې، داسې خلک موږ په مدینه کې پریښي دي د موږ سره نشته دي، د موږ سره جواب ته نه درغلي. ما سلکنا شیبا، ما سلکنا شیبا، چې موږ هر لیار غرنۍ لیار، شیب غرنۍ لیار تنګ لیار چې وي د غرو په مابین کې دوته شیب وي، یعنی موږ چې هر لیار غرنۍ لیار موږ نه ده طی کړې ولا وادیا او نه هم شتله مو طی کړې الا وهم معنا، مګر دی د موږ سره، یعنی هر لیار چې موږ هغه کړې ده، هر غرنۍ لیار چې موږ په باندې تللی یو او هر شیله چې موږ په باندې تللی یو هغه شیله هم تېره کړې ده دی د موږ سره. حبسهم العذر، اما چې منې کړي وو عذر دی منې کړي وو، شرعي عذر دی درلودل، شرعي عذر دی درلودل او نشي کړلی چې جهاد ته ولاړ شي. حبسهم العذر، نو هغه عذر دی عذر درلودل او عذر دی منې کړي وو د دونه چې جهاد ته ولاړ شي. دلته هم د دې د نیت په اساس باندې الله سبحانه وتعالی دې ته هغه اجر ورکوي، د څورتوي د جهاد اجر ورکوي د نیت په اساس باندې. نو نیت ډیر مهم دی که یو انسان حتی جهاد ته ولاړ شي نیت ونه لري، نیت اخلاص نه وي، نیت خاص د الله سبحانه وتعالی لپاره نه وي نیت، نو هغه جهاد حتی صفر. او دا علما وی نیت داسې لکه یو عدد یو، او دا نور ټول اعمال چې دی په اسلام کې دا داسې لکه صفر. فرض مثال انسان لمونځ وکړه یو صفر اضافه شو، بیا پسې بل نیک عمل وکړه بل صفر اضافه شو، بل نیک عمل وکړه بل صفر اضافه شو. چې نیت ولري په ټولو کې نیت ولري دلته د دغو درې صفرو سره یو اضافه کیږي چې شي زر. نو دغه نیت دوته ارزش ورکوي، هر اعمال ته د موږ هغه نیت ارزش ورکوي، نیت ارزش ورکوي. که نیت نه وي ټول صفر دي، ټول اعمال د موږ صفر دي. هر څو نیک عمل وکړو چې نیت ونه لرو اخلاص ونه لرو بیا ټول شی صفر. نو نیت او اخلاص داسې دی لکه یو عدد چې هغه صفرو ته ارزش ورکوي، نور اعمالو ته ارزش ورکوي. نو ښه او د دې لپاره ان شاء الله تعالی بس دي موږ تاسو الحمدلله وویل، نور به ان شاء الله بل ورځ وویو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.